دا لاسه کې حضرت ابوبکر صدیق څومره د لوی خاندان سره لوی خان لوی سړی مشر سړی اوچت طاقتمن سړی هغه غریب یې څونه تنګ کړی چې هغه هم هجرت ته نبي اسلام ته زه خو د وطن نه ځم وایي ښځه لاړ شه چې لاړه ووت د وطن نه یو کافر ابن دغه نه یا دغې نه اوله مخې نه ورغې ابوبکر څه کې یاره وایي دا قوم مې نه پرېږدي بس دا وطن ورته پرېږدم او ځم نور خلک هم حبشې ته تلي هغه ورته وایي نه ستا غوندې سړی د ته څه کې ته خو ډېر ښه سړی یې وایي نه مې پرېږدي قوم وایي نه نه قوم پرېږده راځه زه دله امن در کوم زه دې بوځم امن در کوم ته خو د کونډو رونډو خدمت کې د یتیمانانو خیال ساتې د بېکسو مدد کې قرضدارو خیال ساتې ستا غوندې چې داسې ما نه یو لاړ شي د ما به څه کېږي ابن دغې نه دام لوی کافر و یو غټ ملک و راغی او د مکې په ټولو ملکانانو وګرځېد هلکه وایي ابوبکر غوندې سړی تاسو شړی دا چې دا کم عثمان لاړ ابوبکر لاړ چې دا لوی لوی خلک تاسو نه لاړ شي زموږ د قوم کې به څه پاتې شي پیشه خپل دین پیشه او ابوبکر لما امن ورکړی دی هغې د خپل ملګري د کافر ابن دغې نه ته ویې ښه تا امن ورکړه ټیک تا زموږ په نظم په امن خو یو شرط پرې ولګوه وایي څه شرط وایي ده ته ووایه چې ته دا خپل لمونځ او دا قرآن په کور کې دننه وایه حضرت ابوبکر صدیق د دروازې مخې ته ځان له یو چبوتره جوړه کړې وه یو جومات کې نو هلته به ناستو د قرآن شریف تلاوت به یې کوو جړل به یې ورسره ډېر په زړه نرم و نو د کافرو ښځې ماشومان به په لاره تېرېدل نو ده ته به یې کتل تعجب به یې کو چې دا قرآن لولي او دی جاړي ورسره نو ښځې ماشومانو به ورته کتل نو کافرو هغه ملک صاحب ته وي ابن دغې نه ته وایي تا خو امن ورکړه خو ورته ووایه چې دا خپل مونځونه او دا قرآن دننه په کور کې پټ وی مونږ یریږو چې زمونږ ښځې بچي ورسره ملګري چې ته نه شي په فتنه کې واقع نه چې هغې به ورته فتنه وي ابن دغې نه ابوبکر ته وایي تعالی ما امن درکړه خو دې شرط پاسداري به کې زه ټیک شو نو سموده حضرت ابوبکر صدیقه په کور کې دننه مونځ کو او تلاوت به په کور کې دننه کو خوند یې ورنه کړه ووت بیا بار ته هقسې به تلاوت په مانځه کې کو جړل به بیا دا کافرو ښځې بچي به ورته ولاړو هغه ټول کافر بیا ابن دغې نه له لاړل وایي ګوره تا په هغه چې کوم شرط ایښی و د هغې خلاف ورزي کړې دی بیا راوتی دی او بار خپل قرآن وایي او خپل منځونه کوي مونږ یریږو زموږ ښځې بچي چېته مسلمانان نه شي نو یا یې منې که مونږ یې بار بلکل نه پرېږدو بار یې ښکاره نه پرېږدو مونځ او قرآن ته یا دې دننه کوي یا دې ته خپل امن واپس که مونږ پیشه دې پیشه ابن دغې نه راغی ابوبکر صدیق ته وایي ای ابوبکر تا سره ګوره ما شرط یې ښودی تا د شرط خلاف ورزي وکړه اوس ډېره سپکه خبره ده که تا باندې چا غزار وکړه نو ما تاله امن درکړې دا زما بېعزتي ده بیا به خلک وایي چې پلانکي سړي پلانکي له امن ورکړه او د خلکو د هغه امن مات کړه نو زه ستا دپاره دشمني به کوم نشم کولی داسې مهرباني وکړه یا دننه خپل قرآن وایه مونځ کوه یا ما ته خپل امن واپس که چې د اعلان وکړم چې زما د امن نه ووته بیا ته پیشه دا کافران پیشه حضرت ابوبکر صدیق ورته وی ابن دغې نه ډېره مهرباني تا ته ما خپل امان واپس کړ ما له د الله او د رسول امان کافي دی راووت بار بیا هغسې خپل لمونځ کو او خپل قرآن شریف بیا لوستلو زما وروڼو ورو ورو په دې طریقه باندې الله پاک څه وکړل ښځې به ایمان راوړه ماشوم به راغی د مسلمان ملګری به شو رور به راغی بل رور اسلام زیاتېده رورو د هغې نه پس الله پاک د اسلام شعاګانې رڼاګانې مدینې منورې ته ورسولې نو دې باندې به که خیر انشاءالله موقع و نو راتلونکي جمعه خبره وکړم انشاءالله العظیم خو صرف ستاسو ذهن به دومره اخیستي چې د دین دپاره څومره صحابه کرامو محنت وکړو او څومره سختۍ برداشت کړې او خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دین چې دا موږ پې فخر کوو چې موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ پې فخر کوو دا دین څومره په تکلیف هغې موږ ته راورسو او نن موږ د دین پاسداري نه کوو موږ صرف ملا صاحب ته پرېښ ملا پیشه و شریعت یې پیشه و دین یې پیشه نه دا د موږ د ټولو شریک دی ښه
تپوس به یوازې د مولا نه نه کېږي زموږ ستاسو سره ټول نه به دې تپوس کېږي نو موږ به خپلو بچو باندې محنت کوو په خپلو وروڼو به محنت کوو په ښځو به محنت کوو په خپل آل اولاد به محنت کوو په خپلو دوستانو به محنت کوو چې دا ښکلي دین چې دومره تکلیفونه ولا برداشت کړي دي چې دا زموږ د لاسه زموږ نه ختم نه شي او دا تر قیامته پورې باقي پاتې شي. دغه ابوبکر صدیق فرمایي جړل به الله ته دونه عاجزي او دونه انکسار او دونه زاري چرته د مالدارۍ او چرته د لویې او چرته د مشرۍ سوچ هم ورسره نشته چې کله بادشاه شو بادشاه په شی جامې بار کړي جامې به یې خرڅول ټوکړې بازار ته روان دی حضرت عمر ورغی وی څه کې وی دا جامې خرڅوم وی ته خو پرون مونږ بادشاه کړې د مسلمانانو نو وی ټیک د بادشاه منو بس کار به کوم کړه خو دا جامې به نه خرڅوم وی نه ښه کار به څوک کوي چې د بازار کې ګرځې دا خو د خلکو کارونه غواړي وی بچي به مې څه خوري چې دا کار وی ته راځه درې وسته خلک یې راجمع کړل وی ابوبکر خو تاسو ته پته ده چې خپل کاروبار د ده رزق دپاره کافي دی خو دې خو زمونږ په خپل د مسلمانانو په کار کې بند که او بادشاهي مو حواله کړه تنخواه ولا مقررول پکار دي تنخواه ولا مقرر کړه یو ځل ورته بچي وایي ښځه ورته ووي چې ته ګوره خپل کاروبار به دې کوو نو مونږ به لږه ښه ډوډۍ خوړه ښه خوراک به مو کوو نو چې بادشاه شو نو سر په سر ډوډۍ خورو د ماشومانو الوا تړه کېږي یو مخصوص الوا به هغوی پخول د کجورو او د زیتون د تیلو نه نو وایي زه څوک یم ما سره څه دي زه خو بیت المال پیسه په تاسو نشم لګولی وایي نه ته اجازت وکړه نو ستا تنخواه کې مونږ بچت راولو وایي اجازت دی نو هغې به یو څو ورځې ډېرې ورځې تنخواه کې لږې لږې پیسې به جمع کولې بچکولې به او ډوډۍ به یې کمه خوړه ترکاري به یې کمه پخوله لږې بچت راوستو یو ځل یې ډوډۍ الوا پخه کړه ابوبکر صدیق له یې راوړه وی دا کوم ځای وه وی دا به ستا په تنخواه کې مونږ لږه لږه بچت کوله نو دا الوا هم پې پخ کړې ده وی څونه به دې بچت کوله وی یاره دونه به م بچت کوله وی پته ولګېده چې زما په کمه تنخواه هم ګزاره کېږي چې تا پکې بچت کو بیت المال والي ته خط ولېږي وایي زما تنخواه نن نه پس دونه نه کمه کې نو بوک او تال کو تنخواه زیاته کې او زما کمه کې تنخواه په بیت المال بوج را نشي نو هغه ابوبکر صدیق څو عاجزي کوي افسوس که د ګیا وې افسوس که د وجود یو ویښته وې افسوس که د مرغۍ وې او یا دغسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه څونه لوی شخصیت حضور پاک مبارک فرمایي لو کان بعدی نبیا لکان عمر وی د ما نه پس خو بل پیغمبر نشته او نه راځي خو که د ما نه مخکې بل پیغمبر وي نو عمر فاروق به وی په دنیا کې مې دو وزیران دي یو ابوبکر او یو عمر او نبی علیہ السلام مبارک یو ځل په لاره باندې روان و ماشومان لوبې کولې ماشومان نبی اسلام خو ډېر زیات نرم دلو غوسه به یې چاته نه کوله ماشومانو همغسې خپلې لوبې کولې ابوبکر صدیق ورسره راغی ماشومان همغسې وو چې حضرت عمر رضی الله عنه راغی نه ماشومانو منډې شروع کړې په لارو کې منډې شروع کړې نبی علیہ السلام عمره وی شیطان هم تا نه تښتي شیطان چې ته وویني وی د نه تښتي او یې وی واړه واله شیطانان مې ولیدل چې د ماشومانو سره یې په کوڅو کې منډې والې یو موقع کې نبی یو جینۍ ناسته وه او د اختر ورځ و نبی علیه السلام مبارک ناست و هغې هغه تمبل و د خوشحالۍ په مقام تمبل وال که دا ماشومان وی نو خیر خو چې ګونګړګان ورته ني تمبل یې و نبی علیه السلام هم دغسې اورېده دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی نبی اسلام ملاستې او هغه ماشومان یې لګیا دي یو طرف ته خپل تمبل وی دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی چې راغی هغه چې چا تمبل و زه یې تمبل لاندې کړو د پاسه پې کېناسته چې نبی اسلام مخ ته واړو عمر دی ورته وی عمره شیطان هم نه تښتي دومره د حضور پاک ورسره مینه او دونه محبت او د جنت زیرې په دم یو ځل نه څو کرته د جنت او د شهادت د دواړو زیرې پې شوې دی چې دی به جنت ته ځي او د جنت مقام هم حاصلوي او د شهادت مرتبه هم حاصلوي شهادت هم ډېره لویه مرتبه ده لیکن عاجزۍ ته یې وګوره یو ځل چا څه مال راولېږه په غنیمت کې مریان وو
ډېر زیات مالو مسجد نبی مبارک ته راوست نه عمر ورته داسې وکتل رضی الله عنه نو چې ورته وکتل نو وړه کې لږ فخر غوندې راغی او زه داسې مجاهد یم چې دونه غنیمت مې وګټه دونه علاقه مې فتح کړه دې اړه کې لږ لویي به ورته ووایو موږ ورته لویي نه وایو خو هغه اعجاب المرء بنفسه کې حدیث سره تعبیر راځي یو پټې د خپل دغه ورته خوښ شو چې ګوره ما نن څونه کار رانه الله واغېسته بس فورا یې صحابي ته حکم وکړو وی خلک راغونډ کړه جومات ته څوک نه دي خبر دی نه وی ضروري تقریر به کوي مسجد نبوي ته خلک راغونډ شو چې دې څنګه راغونډ شو نو دې په منبر اوخت کېناست وی ای خلک یو خبره درته کوم وی زه عمر ما پیژنې وی ولې دې نه پیژنې امیر المؤمنین نه یاره وی امیر المؤمنین خو تاسو جوړ کړی ما نه مور د ګېډې نه خو زه امیر المؤمنین نه پیدا شوی وی زه هغه سړی یم چې ما به یو وخت کې ګډې چیلې سرولې یادم دي او چوکه به مې په دې سټ باندې ښودې وه او په بیابانو دشتو کې به ګرځېدلم او ګډې چیلې به مې سرولې او زه د هغې ښځې زوی یم ای خلکه واورئ چې مونږ کره به د ډوډۍ درک نه لګېده زما مور به غوښه اوچه غوښه چوپله عربو کې به د فقیرۍ دپاره دا یو محاوره استعمالېده فلانکې ډېر غریب دی وی مور یې اوچه غوښه چوپي فلانکې ډېر مسکین دی نو خلکو به یې مور یې اوچه غوښه چوپي وی مونږ هغه فقیران او مسکینان خلک وو چې زما مور به اوچه غوښه راواغېسته او چوپله به او زه هغه سړی وم چې په شا به مې چوکۍ ښودې و ما به ګډې چیلې سرولې وی ما اوس مو پېژندم چې هغه یم که نه دا هغه سړی یم د خطاب زوی یم دا خو د نبي علیه السلام برکت دی چې ما ته خلک سړی وایي خلکو وی دې پسې به تقریر کوي وی ښځه خدای مو بخښو زه خپلو کورونو راکوش یو سړی والله وی دا خلک د څه نه راغونډ کړل وی دا مې ورته دا ځان ښه وکړه چې زه څوک یم خپل زوړ حالت مې ورته و مونږ خو ته به څه تقریر کوې او څه ضروري خبره یي دا به کوې د دې خبرې څه ضرورت دی چې تا دا خبره کوله وی دا غنیمت راغی او دا اسونه او مریان پکې وو نو چې ما ورته وکتل نو ما ته دا خپل ځان داسې یو پوټې لغوندې اوچت ښکاره شو ما وی چې عمره دونه خو نه ورېږه چې دا خلک راغونډ کړم چې دا خپل قبر دې ځمکې له روبرو زه خو ډېر کمزوری سړی دا حقیقت دی که دا سپینه جامه ته اغوستې ده دا چا درکړې ده الله که د نه اوس وغواړي الله ګواه دې قسم درته خورم که وغواړي که دا مال دولت دې بېګا تم پاتې شي داسې مو ډېر لیدلي او که دا بچي درکړي چا درکړي دي الله که وغواړي په دې چرګانو چې الله مرض راوړي په یو ساعت یې بېغمه کړي که نه کړي او ډېره مو لیدل چې په یو ساعت ورته دا بچي راوپرځېږي ختم شي که وغواړي چې نه اخېستې او د عزت چا درکړی دی الله دا هم الله راکړی دی که وغواړي د عزت سړی وي دغه ځای کې خلک بې عزته کړي چا سره سترګې نشي لګولی او که دا کارخانه ده او که دا مال دی او که دا ځمکه ده او که دا موټر دی او که دا دولت دی او که دا هر څه دي دا الله درکړي دی مال سره بم قبر نه کې عاجزي به کې یو لوی بزرګ تېر شوی دی په هندوستان کې لوی بزرګ قطب الدین بختیار کاچی رحمت الله علیه قطب مینار سره د هغه لاندې قبر دی قطب مینار سره ډېر لوی بزرګ د زمانې تېر شوی دی سب تاریخ لیکي چې سوونه زرګونه خلک هندوان او سیکان الله ذوالجلال د هغه په لاس مسلمانان کړي دي ډېر لوی خلک و د هغه مریدان او په هندوستان کې چې د هغه څومره مریدانو په دغه علاقه کې نو دومره د بل چا نو چې وفات شو نو وي دا دونه دنیا جنازې له راله چې د شمېر نه اوتې خلکو ټول علاقه داسې ښکارېده چې لکه د انسان سرونه او سرونه دي جنازه کېښودی شو نو یو سړی وي پاڅېده چې پاڅېده نو وی چې یاره د دې زمونږ پیر صاحب ما ته یو وصیت کړی دی هغه وصیت اورول غواړم وی شور و شغرب و جنازه په دومره ګڼه کې کېدل ګران کارم دی وی خلک غلی شو چې دا به څه وصیت وي وی ما ته بختیار کاکی رحمت الله علیه دا وصیت کړی چې به جنازه به هغه سړی کوي چې هغه کې 15 صفت وي یو صفت پکې دی چې په خپل ژوند کې تکبیر اولا تکبیر تحریمه ته نه پاتې شوی امام پسې تکبیر تحریمي له ځان رسولي دویم پکې دا صفت وي
چې تهجد به نی قضا کړي په خپل ژوند کې. دریم به پکې دا صفتي چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل به نی پرېښي، ځکه دا زائد سنت دي چې دا سړی کوي دا نور خو خامخا کوي. تهجد به نی پرېښي، تکبیر تحریمه به امام پسې نی پرېښي، او د مازدیګر نه مخکې چې دا کم 4 رکعاته دي دا 4 رکعاته به همیشه د کړي. یو دا چې هره شپه به د الله ته جړا کړي، یو شپه به په داسې دي تېره شوې چې د الله ته جړا نه کړي. یو 5 رانه بل هم د قرآن هېر شو دی وخت کې. وی خلق غلی شو چې خدای پاکه دا صفتونه بچا کړي. یو 5 دا چې غیر محرم ښځې ته پردی ښځې ته به په خپله زندګۍ کې نظر نه کړي. خلق حیران شو چې داسې سړی به څوک وي. وی دی کې یو سړی راپاڅېده، او چې کوم سړی راپاڅېده د پولیس والا ته مخکې رستو کېږي، خلکو ته خو یې شا ده. وی راغی، وی چې راغی څنګه نو قطب الدین بختیار کاکي رحمت الله علیه نه کفن د مخ نه لرې کړ. وی حضرت په خپله خو قبر لځې، خو ما په خلکو کې رسوا کې، خپله قبر لځې ما رسوا کې. زه دا وصیت ستا شوی دی او دا دې خوښه ده، نو دا جنازه باندې زه کوم. او بیا خلکو ته چې مخ کړې د زمانې بادشاه شمس الدین التمش، بادشاهي وقت شمس الدین التمش، وی جړل، وی ما خو دا خبره پټه کړې وه، زما دې پیر وصیت کړی دی چې با سړی دا سړی جنازه وکړي، نو که په دې صفاتو بل څوک یې راشه کوي نو دا صفات ما کې شته. ما په خپله زندګۍ کې تهجد نه دی پرېښی چې کله بالغ شوی. ما نه په خپله زندګۍ کې تکبیر اولا نه دی پوت شوی. ما نه په خپله زندګۍ کې د مازدیګر نه مخکې سنت نه دی پاتې شوی، او په خپله زندګۍ کې ما پردی ښځې ته نه دی کتلی. بادشاه د زمانې دی، او داسې شپه په ما نه راتېره چې ما الله ته جړا نه راکړې چې خدای زه څه شیم، دا بادشاهي خو تا راکړې ده او په زور دې راسپارلې ده. دا به هم نه وی چې مال او دولت سره عاجزي نه کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه څونه مالدار، حضرت عبدالرحمن ابن عوف څونه مالدار و. عاجزي د دې خبرې نوم نه دی. لویي به نه کې، بس ځان ته به لوی نه وی، ځان ته به عاجزه وی. مال باندې بروسه به نه ساتي چې اوهو زه خو مالدار سړی یم، ما سره خو دومره دولت دی، هر څه کولی شم. اسم نه شي کولی. د چا د کم سړي په خېټه کې چې 3 منه غول پراتی، هغه څه کولی شي؟ خېټې خو زموږ د غولو ډکې دي. یو سړی چې د مجلس کې ناست و چې کبرجن شانتې و، دا نیکانو خلکو مجلس کې چې ته ناست نو اورېده راوړېده، اورېده راوړېده، کله په یو خپه کېده، کله په بله خپه کېده، کله شاته ګوري، کله مخکې د پاڅېدو لار ګوري، خو د پاڅېدو لار نشته، میانځ کې ګیر دی. هغه عالم پې پېښ وه نیک سړی، خلکو ته ویدله لږه لار ورکې، د ده بس ضرورت یې د غریب، وی ده لاړ شه خو بیا راشه. بار ته ووته، واپس راغی چې مجلس خور شوی دی خوا راشه. وی تا ولې دا اوچت ښکته پورته کېدې را کېدې؟ وی یاره جي حیا راځي غږ درته نه شم کولی. وی زه را باندې پېښ شم، طالب باد درغلی و، پېښ شم در باندې باد درغلی و. وی صاحب بلکل باد راغلی و، ټینګېدی نه شوم او پاسېدی هم نه شم چې خدای اوس خلکو مخکې رانه باد چېته ونه ځي. مړه وی کم سړی چې د باد ورته د ټینګې نه دی هغه به هم لویي کوي. په څونه کبر رالی د هغه ځای نو پنسې د راښکیو د منځ کې کېناستې، باد ورته د ټینګې نه، لږ غوندې باد د په خېټه کې غوټه دي، ټول مجلس کې د نوار پارخطار چې خدای څوکم، نو چې باد ورته څوک ټینګې دی به هم لویي کوي. وایه داسې انسان دی که نه دی؟ هر انسان داسې دی. معمولي غوندې او دسمات یې راشي ځای ته یې نه شي رسولی، کله سړی نه په پرتوک کې موبېږي، لږ دې په غاښ درلا شي د نه په کور کې څوک خوب نه شي کولی، د انسان به هم کبر کوي. مال به د سړی خو په مال به ټوپونه نه وی، دا به نه وی چې دا مال به ما بچ کوي. عزت به دې وي، خو دا به وی چې دا الله راکړی سبا یې مغشتې شي. بچی به دې وي، پیدا رانه سبا غشتې شي الله. بادشاهي به دې وي، بروسه و پې نه کېدا رانه سبا الله غشتې شي. دې ته عاجزي ویل کېږي. نو قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایها الناس، اے خلقه، انتم الفقراء الى الله، ټول الله ته ګورې محتاج یې، فقیران او مسکینان یې الله ته محتاج یې. والله هو الغني الحمید، الله غني دی، چاته ماجت نه لري او د ډېرو ښکلو صفتونو خاوند دی. یقینا دی که نه دی؟ په موږ بیماري راځي، په الله نه راځي، دی ښکلې صفت شو. په موږ مرګ راځي، په الله نه راځي، دی ښکلې صفت شو. موږ له ستړیوالي راځي، الله له نه راځي، دی ښکلې صفت شو. موږ له بدرنګتوب راځي، الله خشته دی، بدرنګتوب وله نه راځي.
دا د الله ښکلي صفت شو. موږ لا جزوال راځي الله د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند شو. ان یشأ یذهبکم، که الله وغواړي تاسو به ختم کړي، ویأتي بقوم جدید نوې براولي. او که ته وایې دا به څنګه وي، وما ذلک علی الله بعزیز، الله وایي دا په ما څه ګرانه خبره نه ده، دا په سکندونو کې کولی شي. نو موږ ورونو ډېر زیات محتاج یو. الله نه به هر وخت تمم کو، یره به هم کو. ګورئ حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي په یو موقع وایي که چرته د قیامت پر الله اعلان وکړي چې یو کس جنت ته لاړ شي، باقي د ټول جهنم ته لاړ شي بالفرض، ټول دنیا د جهنم ته لاړ شي، یو کس جنت ته لاړ شي، وایي ابه زیمه، وایي د الله نه مې دونه امید دی. او وایي که دا اعلان وکړي چې ټول جنت ته دی، یو کس دوزخ ته دی، ابلیس تم جنت ته ځي بالفرض، ابو جهل دم ځي، ټول دې ځي، یو کس به دوزخ ته ځي، وایي یریږم به ابم ویم چې دا به زیمه. خوف او رجا ورته وایي. الله نه به یرم کې او د الله نه به تمم کې. اوله نطفة واخره جیفة وفيما بینهما حامل للعذرة. اول د انسان نطفه ده ګنده، اخر د انسان مرداره ده چې په قبر کې پریوزي، که نیک و خو ډېره ښه ده، که نیک نو په د چنجو جاله ده. او په دا مابین منځ کې څه دي، په دا خېټه کې ګندګي ځان سره ګرځوي. زما وروڼو مونږ پیدا د خاورې نه یو، مونږ کې عجزي به لوی به نه کوو. بس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. تاسو الله ته محتاج یې، فقیران یې، مسکینان یې، پلاران نه یې. د الله په شان کې پلاران نه یې، لوی او کبر به نه کوئ. الله محتاج دی، الله محتاج نه، ته محتاج یې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حالات میں قتل حیران شم چې خدای پاک دې انسان له کم مقام ورکړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره محبت دې انسان سره، دومره مینه چې څومره زه ګورم. یو ځل د نبی علیه السلام مبارک نه چا تپوس وکړ، وایي د الله رسوله بیبیانو کې درته ګران څوک دي؟ بیبیانې خو یې ګڼې وې، وایي عایشه. او په سړو کې درته زیات ګران څوک دي؟ وایي د دې پلار ابوبکر. نه خپل تره یاد کړه چې عباس، حالانکه بل ځای پې خفه شوی دی چې لږ ضرر رسولی دی، وی عباس خو د پلار په ځای دی، وی د ده به قدر کوي. او نه د خپل تره زوی په دې مقام یاد کړه، نه بل یاد کړه، نه بل یاد کړه، حالانکه د ټولو مرتبې شته. ټول د نبی علیه السلام رشته داران دي، زمونږ د سر تاجونه دي. لیکن وی څوک دی خوښ دی؟ وی عایشه. په بیبیانو کې وی په سړو کې څوک زیات؟ وی ابوها د دې پلار ابوبکر. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دی ورسره. او یو مقام کې فرمایي، دا حضرت بلو زمون په ترمذی شریف کې غالبا تیر شو، یو حدیث کې تیر شو چې د حضرت عمر او د ابوبکر صدیق یو بل سره لږ غوندې اختلاف راغی. خامخا پر ورولۍ کې خلک کله جګړې هم کوي. عمر ته لږ غصه شو، نه ابوبکر صدیق نه عمر ته خفه شو، بیا رضا کو، ما نه غلطي وشوه ما معاف کا. نو عمر خفه و، خو لږ جذباتي مو، اته کور ته لاړ. نو حضرت ابوبکر صدیق ورپسې کور ته ورغی چې سړی مې خفه کړی دی، خوشحالو مې. نو چې دی ورغی، هغه په دروازه دننه شو، نو عمر د دننه نه دروازه ورته بنده کړه رضی الله عنه. ابوبکر صدیق خفه شو چې سړی خو زه رضا کوم او دی خو ډېر خفه دی، نه رضا کېږي. کور کې رانه ننوته او دروازه یې بنده کړه. دا به څه کېږي؟ لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جومات ته. حضور پاک مبارک ملګرو سره ناست و چې ابوبکر خفه دلګیر را ور روان دی چې ما خو عمر خفه کړی دی او ما نه خو راضي نه شو. نبی علیہ السلام مرګرو ته وایي، وی دا سړی چې را روان دی چا سره جګړه کړې ده، وی مخ نه معلومیږي. هلته عمر فاروق رضی الله عنه ستومانه شو، دا مې څه وکړل؟ ټیک ده چې زه ابوبکر صدیق خفه کړم، خو بیا رضا کولم، پکار دی چې رضا شوی و ورسره. نن فورا نبی علیہ السلام له راغی، ورته پته وه چې ابوبکر به هملته تلي. دی راغی، چې راغی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته دغه کوي، وی صاحب د زه خفه کړم او بیا زه رضا کولم، او چې زه رضا کولم نو زه ته کور ته لاړم او دروازه مې بنده کړه. اوس نبی علیہ السلام له پکار دا و چې نسبت ابوبکر ته ویلي و چې یاره نه به دې خفه کو، او بیا به عمر ته ویلي و چې عمره خیر دی چې رضا کولې نو زر به رضا شوي. دا طریقه وه که نه؟ لیکن نبی علیہ السلام مبارک څه وایي؟ فورا وایي
وی تاسو زما دا ملګری په قلار به پرېږدئ؟ ابوبکر یې دی دی به معاف کې، دی به په ارام پرېږدئ؟ ولې دته تکلیف رسوئ؟ چې دا خبره یې وکړه او نبي علیه السلام مبارک غصه شو او یو وخت هغه چې تاسو ماله الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټولو وی کذب ته دروغ وی او دی ابوبکر وی صدق ته رښتیا وی، یو دماته وی ته رښتیا وی. لومبې په انسانانو بالغانو کې خو په نبي علیه السلام ایمان حضرت ابوبکر صدیق راوړی دی. نو چې ماله الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټولو وی کذب ته دروغ وی او دا یوازې ابوبکر و چې د وی صدق ته رښتیا وی، د په ما ایمان راوړی دی. معاف به یې کې پرې به دی. ابوبکر صدیق لکه وی چې نبی اسلام عمر ته غصه شو، وی د الله رسوله غلطي زما وه، ما غلطي کړې ده، ګورې غلطي زما وه. او سره د هغې نبي علیه السلام فرمایي دی به پرېږدی، معاف به یې کې، ولې ده تکلیف ورکوی؟ غلطي ته یو چې معافي غواړي عمر ولې دې نه معاف کوم؟ دروازه دې ولې ورته بندوله؟ او حقیقت هم دا دی د حضرت ابوبکر صدیق په شان کې لیکي چې کم وخت کې د مور نه پیدا کېده یو غیبي اواز شوی و، د مور نه پیدا کېده، مور ته یو غیبي اواز شوی و، یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق، ای دا خدای وینځې د الله وینځې په تحقیق یو خبره واوره، یو پاک بچی الله درکوي د هغې زیرې قبول کا. غیبي اواز ورته کېږي. دغه وخت لا نبي علیه السلام د نبوت دعوه هم نه ده کړې. ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء صدیق، په اسمان کې رده نوم به صدیقي، وبمحمد فی الغار رفیق، یو سړی به محمد صلی الله علیه وسلم د هغه د غار ملګری به. وایه دې نه هغه ته مرتبه بله کېدی شي؟ نشي کېدی. حیران شي سړی د تبوک د غزا متعلق چې کله نبی علیه السلام مبارک چنده غونډوله جهاد دپاره، چې پیسې راغونډې کې د هرقل د روم د لوی سپر طاقت سره جهاد د هغې له ځو، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر مال راوړ. مشهوره قصه دومره مال یې راوړه چې ټول څه کور موندل راویړل. نبی علیه السلام مبارک چې تپوس کوي ابوبکر څونه مال دی او عمر نیم راوړه. عمر فاروق وایي د نن به زه نمبر وړم ځکه زه مالدار یم، نن ما سره پیسه شته، ابوبکر سره نشته. مال یې راوړو په میدان یې کېښود، مال خو یې ډېر و، غاړه کې ناست و چې نن نمبر به وړم. عمر دې خوا را چې څونه مال دې راوړه؟ وایي صاحب ګوټ نیم مې راوړه او نیم مې بچو ته پرېښود. ابوبکر صدیق له غوندې مال و هغې راوړه. نو ابوبکر څومره دې راوړه؟ وایي د الله رسوله څه چې مې کور کې موندل ټول مې راوړل. بچو ته څه پرېښودل؟ الله او رسول. چې الله شته څه غم دی، چې د الله رسول ته څه غم دی. دغې وخت کې حضرت ابوبکر صدیق د دې ټاک د غټه کپړه چې کومه ده، د درنه کپړه، حالانکې په ګرمۍ کې درنه کپړه چول ګرانه ده، درې نه چې د خلک پې د پاسه کښېني، ټاک دا سکولونو کې چې خلک پې کښېني دقسې غټه جامې چولې او ټوکړې ورته لګېدلې وي. غریبي ده. حضرت جبریل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی، دقسې د ټاک جامې چولې ده او شلېدلې ټوټو والا جامې چولې ده. نبي علیه السلام مبارک ورته جبریل نن څه جامه کې راغلی؟ هغه خو خشته شکل و د حضرت جبریل. عموما به د دحیه کلبي غوندې شخص په شکل راته. دحیه کلبي رضی الله عنه په صحابو کې ښکلی سړی و. نن دې جامه څنګه اچولې ده؟ وی د ابوبکر صدیق ادا الله ته خوښه شوې ده. الله اعلان کړی د فرشتو ته چې نن ورځ به د ابوبکر شان جامه اچوې. ما ځکه دا جامه اغوستې ده. دومره الله ته خوښ انسان، دومره الله ته ګران انسان. دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره الله ته خوښ انسان. یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله حضرت ابوبکر وایي چې کله هم زه د نبی علیه السلام سره ما ملاقات کړی دی نو یې ما ته مسکا کړې ده، ما ته چته په تندي ګونجې نه دي راوستې، ما مو ته خندلي دي او ما ته هم خندلي دي. داسې مقام نه دی راغلی. او یقینا د دین دپاره او د اسلام دپاره ډېرې انتهایي قربانۍ هم کړي دي که نه. لومبی مومن په نبی علیه السلام لومبي ایمان په بالغانو کې د ده دی چې نبی علیه السلام مبارک ورته وي ابوبکره دا خو د یارانه دوستانه وه د ماشوموالي لکانې، وی چې ما ته خو الله نبوت راکړ، څنګه دې خوښه ده؟ آمنتو بکه، بس نن مې در باندې ایمان دی. لا سره دی ځکه او صدیق ورته وایي لومبی تصدیق د پیغمبر علیه السلام. شک و شبهه پکې نشته. ما ته معلوم وي چې ته رښتونې دروغجن خو نه یم، خبره خلاصه. او بیا د پیغمبر علیه السلام نه نه دي جدا شوی. د هجرت په سفر کې صحابه ټول رخصت کړل، دې مدینه شریفې ته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی د الله رسوله
زما مې اراده د هجرت کېږي څنګه وکړم اجازت راکړه ویې نه ته ایثار شه وی ولې صاحب وی ما سره به ځې تو ما سره هجرت کې دا ډېر ادباري ملګري وي چې هغه ځان سره څوک پاتې کوي که څونه ادباري وي دا ځان سره پاتې کوي جاسوسي را باندې څوک ونه کړي او چې نه پیسو د وجې نه د دښمن سره میلاو نه شي ادباري پاتې کېږي بس د فورا دې پوه شو وی 2 خانې مې واغېښتې هغې له مې د کیکر پاڼې ورکولې د دې غټ کیکر چې دا سربي شي هجرت له تیارې شي ورغلم نبي علیه السلام نه چې صاحب 2 خانې مې دي یو مې تاسو له ده او یو ځان دپاره دا یو مې تا له درکړه نبی علیه السلام وی نه زه به یې درنه اخلم خو په پیسو وی نه صاحب غشتې مې تاله ده وی نه اما بغیر ثمن فلا بې پیسو به نه الم دا به په پیسو اخلم دې کې د نبی علیه السلام دا حکمت و چې ډېر لوی سفر دی ودرېږه په خپلو پیسو په څاروي وکړم چې ماله الله ډېر لوی اجر راکړي غلام ورسره د ابوبکر دی او لاره ښودونکي چې کوم سړی په کرۍ نیولی دی چې موږ د دریاب په غاړه مدینې شریفې ته بوځي د هغه تنخوا ابوبکر ورکړه کرۍ هغه ورکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غرمې په وخت کې دې کره لاړ عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي داسې وخت و چې ګرمي وه عموما خلک د کور نه نه راوتېدل اخرج من عندك څوک د سري د کوټې نه بار کې یو پټه خبره در سره کوم وی صاحب نور څوک نشته یو عایشه ده او یو اسما ده وی ښه ما ته خو الله اذن وکړو حکم نه وکړو چې هجرت وکړه وی ګورې ما به ځان سره بوځې وی تا به بوځم کله به ځو وی به ته زما انتظار کوه زه بېګاله به راځم صاحب چېرته به ځو وی بس دا به وروسته درته ویم د شپې نبي علیه السلام مبارکه راووته او د دنیا د کافرانو میټینګ کړی دی څومره سخت وخت دی څومره غټ غټ مشران دي ټول پکې جمع دي دارالندوه کې دا په مکه مکرمه کې څوک د سره څوک پې جمدی یې نیسو وی نه غټ قوم یې د شیطان پکې دی یو نجدي دی یو مشر شیخ په شکل ناستو د وی نه ډېر لوی قوم یې دی که تاسو ګرفتار کړه د نه به اخلاص کړي وی د وطن نه به وشړو وی داسې خوږه خوله خدای ورکړې ده چې هلته به ځان سره خلک ملګري کې در باندې حمله به وکړي وی مړ به یې کړو شیطان پاسې وی ډېره بهترینه رایه ده خو یاره چې تاسو دې وجنې نو ډېر لوی قوم یې دی بدل به درنه والي څوک به یې وجنې وی ټول به په شریکه پې حمله وکړو قوم به یې د چا چا نه بدل اخلي وی زنده باد شیطان وی دا بهترینه خبره ده راغلل په دقه شپې د نبي علیه السلام د کور مبارک نه ګیره واچول نبی علیه السلام مبارک حضرت علی صاحب سملو په خپل بستر وی ما سره پردې امانتونه دي ګورم د دغې کافرو امانتونه خیانت پکې نه کوي چې ښه تاسو په معاملې کوئ ودرېږه مال مې دنه قبضه کړی دا خو به در نه کړم وی ته به سبا پاسې د امانتونو به فلانکي فلانکي له ورکړي چاته غږ مه کوه چې مونږ کوم خوا لاړو وی چې راووتمه او ځای په ځای راته د مکې چې څومره کافر تورو په لاس ولاړ دي خاورې راواغېشتې د الله په حکم د جبریل علیه السلام په وینا او په هغې باندې دا کلمات ووی چې سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم صم بکم عمي دا شاهت الوجوه هغې چوف کړل او ویویشتل الله هغه شګې خاورې د کافرو سترګو ته ورسولې هغې سترګې مګل شروع کړل لکه بزول چې راشي او د خلکو سترګو کې خاورې واچوي هغې سترګې مګلې او نبي علیه السلام مبارک ته نیغ لاړ اړو وینې لیده ابوبکر صدیق دی چې ځو ځان سره یې څومره سخت وخت دی د دشمن د کلي نه وځه او دشمنو محاصره کړی تورو په لاس او بیا هم دغه د ابوبکر صدیق ورسره خوشحاله دی او ځي غار ثور ته د مکې مکرمې سره نږدې یو غر دی هغې غار ثور ته ځي او ډېر سخت غر دی اسان هم نه دی تقریبا 2 میله څه کم و بیش مزل دی پکې اوږد غر دی ډېر لري هغې ته وختل جلال الدین سیوطي لیکي په خصایص کبرا کې چې هلته غر ته وختل قسم دې سړی یوازې نشي ختې زه پکې ختلې ما ډېر مخکې اوس نشم ختې چې مخکې تلې ختلې ما په دومره تکلیفونو چې د حد نه وتې لږ به ختم او کېناستېدم به لږ به ختم او کېناستېدم به اسان کار نه دی یوازې څوک نشي ختې د اوبو بوتل ځان سره څوک نشي ښایولی او چې څه منځ یې وختل ابوبکر صدیق ورته وایي د الله رسوله وایي دا کافر به راځي قدمونو نه معلومات به کوي دې سره داسې خلک شته نو داسې وکړه چې ما ته راپه اوږه شه چې لرې په اوږه وخېږم نبي علیه السلام یې ځان ته په اوږه کړه نو د غار د خولې پورې یې اوبه کې څوک داسې
او واقعي هم دقسې وه چې کافر رالل او هغه قدمونه یې کتل وي دې ځای پورې خو قدم شته او دې نه مخکې نشته او بیا غار ثور کې 3 شپې تېرې کړي دي 3 شپې او دا حضرت ابوبکر ورسره دی او څنګه ورسره دی د نبی علیه السلام مبارکه ډډه والده د ابوبکر صدیق سینې ته جلالالدین سیوطي لیکي چې دې غار ته څنګه ننوتل هغې کې سوړې وې وی صاحب ته لږ صبر وکړه دا غار را پاکومه د خاورونه دا سوړې بندوم چې تمام لړم مچۍ پکې نه ډمبره پکې نه نو هغې کې ځای په ځای را وړې وړې ټوکړې ورکړې یو 2 سوړې پاتې شوې هغې کې خپله پونده کېښوده وی راځئ صاحب دننه پکې چې ته مار دی هغه په دې سوړه راته راوته ته د دې خپلې ټک ورکړی او تاسو ته پته ده دا مشران وي د دشتې مار چې که نه وي د هغې زهر ډېر خطرناک او تېز دي دې خپه نه درکوي بیا ټک ورکړی دی دې هلک کې سوچ کوي که دا خپه دې خوا کم خو دا مار چې ته راونه ځي او نبي علیه السلام ونه خوري زار و قطار دا اوښکې په دې سترګو را روانې دي د نبي علیه السلام په دې مخ پرېوتې هغه ودرې وسو ابوبکر ولې جاړې وی صاحب دې غار کې څه دي ویې خوړم وی ته دې خوا که خپه وی ته ونه خوري وی ته ما پرېږده فوق پې دې خوا که مار دومره چې جو واله را نیغ شو ولېږه تا سره وروستو خبره کوم دا ملګرې دمومه وی خپلې را دې خوا که نو خپلې لاړې مبارکې را واخېستې د ابوبکر صدیق د پوندې نه یې تاو کړې نو دا دې دی چې راشم د اړه وجود مې ورپي امدا کمې لاړې وې د حضور پاک د مبارکې خولې او د ابوبکر د خپې نه تاوی دا څونه قیمتي خپه وه وی قسم مې دې په خدای وی ابوبکر صدیق وی چې د نبی علیه السلام ګوتې او لاړې مبارکې زما خپې ته رسېدل وی ما وی چې مار زما په دا خپه ژبه قدرې م نه راوالې در څه ختم او هغه سینه کومه مبارکه سینه ده چې د دواړو جهانو مبارک سردار دی ورته ډډه والي جناب صحابه ډېر لوی خلک دی ابوبکر صدیق ډېر لوی شخصیت و او جناب بیا قصه اوږده ده هغه واقع چې ته بل وخت به درته ووایم زه به خپل غرض دی پکې غرض د راځم څونه مبارکه هستي الله حفاظت هم دغلته کوي که کافران رالل او الله د غار په دې خوله کې بوټي زرغون کړ او کمترې رالې پکې فورا جاله جوړه کړه ګې پکې واچوله او جولاګي راغی هغه پکې هغه خپله کډی وویسته لیکې رالل اوس ګوري متیازې چې کوي دی غار ته یې مخ کړې ابوبکر صدیق نبي علیه السلام ته وایي د الله رسوله کافر خو که لږ سر ښکته کړي موږ به وویني وایي موږ ته ګوري وایي نه تېلې دې تا ته به مخکې متیازې کولې یو کافر بل ته وایي دی غار کیني بل ورته وایي خدای دې بې خو باسه په دې کې خو ستا د نیکه نه مشره اونه ولاړه ده چې دې ننوتېدل دا اونه به نه ماتېده او د جولاګي دا جاله به نه روانېده او دا کمتره به نه پاسېده دا ټولې خبرې دوی واورېدې ابوبکر صدیق فرمایي که نه چې نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار دو کسانو او غار کیو اذ يقول لصاحبه لا تحزن لصاحب الغار نو چې د غار مرګري تا لصاحبه خپل دوست وي لا تحزن ان الله معنا ابوبکر ونه یریږي الله مونږ سره دی فأيده بجنود لم تروها داسې لښکرو باندې الله امداد وکړو چې تاسو په خواب و خیال کې نه تېرېږي او نه ستاسو زړه کې هغه راتلی شي جولاګي باندې او په کمتره او اونه الله پیدا کړله 3 ورځې پس روان شو ملګري دې ته وایي چې په لاره څه منځې لاړل او یو شوا روز مزل یې وکړو بله ورځ مزل یې وکړو یو غرمه ده او ګرمي ده یو ځای کې یو ګټه پرته ده د هغې ګټې سورې دی د عربو ګرمۍ نه هم خدای ساته ډېره سخته ګرمي په عربو کې ځای په ځای بوډونه لګولي ایاکم ضربات الشمس د انور د ضربو نه ځان ساتئ د انور داسې تو دی هلته په ګرمۍ کې او بیا د ګټې سورې به لا څنګه سوري ګټه خو چې ګرمه شي خو بنده ورسره ټینګېدی نه شي خو بل څه شته نه وایي د الله رسوله وایي دا ګټه ده نو که دې خوښه یي چې دې کې درته څادر واچوم او بوټې دمه شي یو شپونکي وم دې ګټې له را روانو وایي ما زر څادر واچو نبي علیه السلام مبارک ته مې ځای برابر کړه چې صیب د دلته څمله او زه لاړم هغه شپونکي پسې وایي ما ورته چې لکه څوک یې پلان کې یم دا ګډې چیلر څه چا دي وایي دا د فلانکي دي وایي ومې پیژنې چې دا کوم سړي دي
مې چې اجازه ته شته چې لږ پیراله راکړې؟ بالکل. مې چې ښه یو چیلې راله شه. غلاز ولا وسنډله د شګونه. وی هغه غلاز وسنډل او د هغه چیلې نه پیره ویستل. وی ما ځان سره یو لوښی د کور راوړو د نبي علیه السلام دپاره چې هغه پکې اوبه مو بس کړي. وی هغه لوښی مې کیپی واچولو او اوبه را سره وې، هغه اوبه مې پکې ورواړو چې لسي مې ترې جوړه کړه. وی رالم نبي علیه السلام چې د انور واوړېده نو مې راویښ کړ. چې د الله رسول لږ پی مې دله برابر کړل کسکې. وی هغې وڅښل. وی ډېر زیات پې خوشحاله شوم ابوبکر صدیق وی. مې چې ځو نه؟ وی زه چې ځو. پیاده سفر د نبی علیه السلام مبارک اوور ورځې یا لس یا څوارلس اختلاف پکې د علماو شته د مکې مکرمې تر مدینې منورې پورې. نو نبی علیه السلام بیا قدر نه کوي. یوازې دا موقع نه ده، هره موقع کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکلیف راغلی دی په خپل سر یې اوچت کړی دی. کافرو که نبی علیه السلام مرۍ ته څادر اچولی دی د ور منډه کړي دي. یا د خدای ظالمان څه درته وایي؟ اتقتلون رجلا یقول ربی الله، صرف دا درته وایي چې رب مې الله دی، نو په دې وجه نه هر ځای کې دفاع کړې ده د نبي علیه السلام، هر ځای کې د رسول الله مبارک قدر کړی دی، هر ځای کې ورسره خپله مینه محبت قایم ساتلی دی، هر ځای کې پې خپل خفګان کړی دی، او هر ځای کې د خپل اولاد او خپل بچي قربان کړي دي. دومره لوی شخصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مقام کې فرمایي وی جومات ته چې چا دروازې دي دا به ټولې بندې کړي. جومات ته خلکو دروازې د خپلو کورونو نه کړې وې چې د چا کورونه جومات سره نږدې وو، نو په نږدې به په دروازه جومات ته راتلل. وی زما جومات ته چې د چا دروازې دي ټولې بندې کړي، سوا د ابوبکر د دروازې نه داسې کولوي ټولې بندې کړي. او که چېرته به نبي علیه السلام نو په موقع نو حکم به وکړو ابوبکر به زما نه پس مونځ کوي که زه رانلم. او چې کله د وفات بیماري ده، د وفات بیماري د تلو جومات ته نو خلکو انتظار کو ورته، او نبي علیه السلام د پاسېدو نه دی. وی په ما اوبه راواړوئ، صحابو پې اوبه ورواړول. وی بیا نو چې بیا پاسېده نو بیا بېهوشه شو. وی په ما اوبه راواړوئ، بیا پې اوبه واړولې، نو چې بیا پاسېدل نو بیا بېهوشه شو. وی په ما بیا اوبه راواړوئ، نو چې بیا پې هغې اوبه واړولې، چې بیا پاسېده بیا بېهوشه شو. چې هوش کې راغی وی جومات کې د خلکو څه حال دی؟ وی صاحب د مانځه ته انتظار کوي. وی زه نشم وتی بیمار یم او د تکلیف ته پاسېدی نشم. ابوبکر ته ووایه چې خلکو ته مونځ وکړي. عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله زما پلار ډېر پړه نرم دله دی او ستا په مسله چته ودرېدی شي او که ستا په مسله ودرېد جاړي به مونځ نشي کولی. عمر ته ووایه چې هغه مونځ وکړي. ورته ابوبکر ته وایي چې مخکې مونځ وکړي. هغه ورته بیا وایي. نبی علیہ السلام ورته بیا فرمایي ابوبکر ته وایي چې مخکې مونځ وکړي. او ورته بیا وایي عایشه بیبي وی صاحب زما پلار ما ته معلوم دی که نه جاړي، ستا په مسله نشي ودرېدی. یاره خو تاسو مغه د یوسف علیه السلام د زمانې ښځې نه یې، هذا نه څونه په تکلیف کې و، زما خبره نه منې. شب ابوبکر ته وایي چې مخکې مونځ وکړي. د نبی علیه السلام د بیمارۍ په دغه 19 ورځو کې تقریبا کم و بیش چې څومره مونځونه کړي دي د نبی علیه السلام په مسله چاک وکړل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او یو مقام کې عجیبه غوندې روایت د حدیث د سړی حیران شي. نبی علیه السلام مبارک ودرېده، یو لاس ته حضرت ابوبکر ونیو د ښي لاس نه، او د ګس لاس ته حضرت عمر ووینه رضی الله عنه، دواړه د لاسونو نه ونیول او صحابه کرام ناست دي. وی هکذا نبعث یوم القیامه، وی د قیامت پر ورځ به د موږ د قبرونو دقسې پاسو، داسې به پاسو. دا ښی لاس به مې د ابوبکر نیولي او دا ګس لاس به مې د حضرت عمر نیولي. دې نه لوی منقبت بل کېدی شي. موږ خو یېرېږو که نه د خدای قبر به هم څنګه، الله پاسېدل به هم څنګه، الله پل صراط باندې تلل به هم څنګه، الله ته به څه کوې را سره. او دا یره په هغې مو، لیکن دې منقبت ته وګوره چې وی هکذا نبعث یوم القیامه، قیامت پر دقسې به پاسو د قبر نه. همغسې وشوه چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن دی ورته حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما خوا کې دفن دی. چې څنګه څونه منقبت که زر ځله دی په نبي علیه السلام درود سلام وی، نو ورپسې په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر هم سلام وی. دومره لوی منقبت، دومره لوی شان. یو ځل نه څو کرته حضور پاک مبارک د جنت زیری ورکړی دی، یو ځل نه
سړی یو ځل وایي که نه یو ځل نه څو کرته فرمایلی دي ابوبکر فی الجنه ابوبکر به جنت کی عمر فی الجنه عمر به جنت کی بیا فرمایي ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه لیکن دغه ابوبکر څونه لوی شان خاوند دی یا جناب د قیامت یو حدیث کې دا هم راځي چې د قیامت پر ورځ زما امت کې لومبي حساب کتاب به ابوبکر صدیق سره کېږي لومبي حساب کتاب او یو واقعه بعض علماء نقل کړې ده خدای څوک ور مخکې کړ او الله سره حساب کتاب من نوقش هلکه من حوسب عذب چا سره چې حساب وشو خو تباه شو یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب وکړم الله به په خپل شان لایقه ولاړي موجود به یو کس را مخکې که او څوک ور مخکې کړم وی ما سره به دا دوه خپل وزیران ولاړي ابوبکر او حضرت عمر حضرت ابوبکر به د مټو نیسي ور مخکې شي چې الله سره حساب کتاب وکړي په سلګو په چغو به شي الله ما سره حساب زه نشم کولی بل څوک مخکې کا ما سره څه نیکۍ دي او څه دي او دا هسې دا قاعده داره دا انټرویو وغیره خو مونږ کله کله ورکړې ده نو دې کې چې دا لومبۍ څوک ورشي هغه امتحان والا په هغه خپل لس لړي دا لومبۍ ګرانې وروسته بیا لږ اسانه شي خدای پاک ما مور در نه کوه لاس به راکاږي او جاړي به سلګۍ به او چغې به وایي او په دې هسې نه ناکام شم الله سره حساب کتاب کیدی شي نبی اسلام فرمایي من حوسب عذب چا سره چې عذاب وشو تباه شو عائشه صدیقه ورته فرمایي د الله رسول قرآن شریف کې خو الله فرمایي چې سوف یحاسب حسابا یسیرا وی دا خو هسې هغه چل والعرض دی دونه دې نیکۍ کړي دي او دونه دغه دي ګناهونه ځان ګناه مې معاف کړه او مې بخلې ولکن من نوقش هلکه که پوره حساب کتاب وشو که نه دونه زما احسانات دي نعمتونه یې د هغې مقابله کې شابه دومره نیکۍ راوړه تباه شو سړی وی به لاس راکاږي چې ما مور مخکې که الله رسوله دا عمر مخکې که دا عثمان مخکې که دا فلانکې مخکې که زه نشم طاقت لرلی او نبی علیه السلام به راکاږي او نبی علیه السلام بم جاړي دی بم جاړي او اتلس شلې زره قامه ولاړ دی او ټول پیغمبران ولاړ دي لومبۍ سمه تماشه ده دې کې به الله د طرف نه آواز وشي وی تا د دې ابوبکر په حق کې ویلي دي چې ابوبکر فی الجنه نبی هم په جړا کې وایي او دا خو ما ویلي دي نو تا خو زه نه دروغجن کوم تا دې دروغجن کوم نه دې بې حسابه بې کتابه لار خوشې کوي چې جنت ته ځي دې نه غټ منقبت بل شته لوی د الله احسان عظیم دی او سره د دې نه ابوبکر صدیق به باغ ته لاړ نو په جړا به شو افسوس ارمان که زه د وجود یو ویښته وې نو څه ښه به وه کټ شوی به ختم به که دا مرغۍ وې نو څه ښه به ومه زه یو ځل به مرګ راغلی او ختم به خبره افسوس که زه ګیا وې نو څه ښه به وه یو ځل به ریبلی شوی وم سارو به خوړلی وم ختمه به ومه هسې نه الله په قهر او غصه نشي راته که په قهر غصه شوې نو بیا خو ختمېدل نشته که نه د الله لوی میدان د قیامت او خدای پاک دا حساب کتاب شروع کی د نیکو او د ګناه دا ثوابونه او عذابونه دا میلاویږي هلته خو من یعمل مثقال ذرة خیرا یره د کوټې د ماشي د خپې برابر د ماشي د وزر برابر که تا نیکي کړی د هغې به خدای اجر درکړي او که د ماشي د وزر برابر تا ګناه کړی د هغې به دله الله پاک سزا درکړي دا بار چونکې ځای لوند دی د ما په خیال چې بره میدان به وچي بعضې ملګري که بیا لاندې ځای لوند دي نو بره وخیږئ او د دې پوړو نه چې کوم کورونه ښکاري هغې د مهربانیو کې تر د مانځه پورې دی هغې لږه پرده وکړي مانځه د ختمېدو پورې دی هغې لږه پرده وکړي پوړو نه چې کوم زمونږ د دې کورونه ښکارېږي د قیامت میدان کې چې وي رب العالمین کله حساب کتاب شروع کړي نیکۍ دي او بدۍ دي یو سړی به وایي راشي الله پاک به هغه سره حساب کتاب کوي هلکه وایه بنده د نیکي وښایه عمل نامه به یې راوباسي ویله دې سړي به په نیکو کې یوه نیکي کمه شي صرف یو نیکي کمه ده نو د قیامت کې خو چې نیکي دی د حشر په دې میدان کې کمه شوه نو بیا خو دنیا نه ده که نه چې ته له چا نه نیکی په سوال غواړې او دنیا خو نه ده چې پیسې به ورکړې او بازار کې او پې نیکي والې رب العالمین به دې بنده ته وي بنده یو نیکي دی کمه ده وی یو الله کمه ده وی یو ښېګړه سره کوم خوښه ده خدای ته رب العالمین چې ستا څنګ خوښې وی زه لاړ شه چا نه غواړه که دا نیکي دله چا درکړه دله حسابوم که څوک یې دله نه درکوي دغه دوزخ ته ځای خوښه دې خپله در زه مهلت مې درکړه چا نه وغواړه
دا سړی به ډېر زیات خوشحاله شي. دی به خدای شکر دی رب العالمینه چې ماله دې مهلت راکړه. یو وړه غوندې نیکي رسه دومره شی نه دی. اوس به مور له ورشم و به یې غواړم، پلار له به ورشم، ورور له به ورشم، دوست له به ورشم، دنیا کې چې مې چا سره ښه کړي د هغې له به ورشم. پوټې غوندې نیکي ده. اوس یو نیکي څه شی دی؟ نیکي معمولي شی دی. لکه مونږ چې یو ځل وایو الف زر آ نو لس پې میلاویږي. نو په الف زر آ چې کم لس دی کې میلاویږي، دقې لسو کې یوه نیکي کمه ده. ډېر معمولي شی دی. دی به خوشحاله شي، لاړ به شي، مور له به د ټولو نه مخکې ورشي، په دې حشر میدان کې به ګرځي. مور یې د تا له راغلی بچې څه چل دی؟ خیر دی. وایي مور تا ته پته ونه لګېده چې زما نیکي او ګناه وتللی شو او یو نیکي مې کمه ده. تا له راغلی یم ته مهرباني وکړه ما له دا یوه نیکي راکړي. خوشحاله به چې نیکي معمولي شی دی. مور ته بچې نیکي غواړې؟ وایي او مورې وی نیکي خو نه در کوم. مورې یوه کمه ده او که ته رانه کې دا نیکي نو جهنم ته به خدای غورځوي. پوټې غوندې نیکي ده ته نه راکې. بچې خدای له جهنم نه بچ کا، دعا به درته کوم، خو نیکي ځکه نه در کومه که اوس ما سره حساب کتاب شروع شي او زما کمی شي زه به څه کوم؟ داسې دنیا خو نه ده. دی به ورته دنیا هغه واسطې را مخکې کړي چې مورې ته زما هغه مور نه وې چې دنیا کې به تا زما غم په ځان د پاسه را غورځو او تا به خدای دا بیماري په ما کې خو په دې زوی مې مه کې. ما دپاره دې څونه خواری کولې، څومره خواری دې کړې دي. بچې د دنیا هغه خواری دنیا کې پاتې دي. دلته د آخرت خبرې دي. که تا له اوس یو نیکي در کم او زما کمه شي بیا به څه کوم؟ وی مورې جهنم ته مې خدای غورځوي. وی دغه اوس د خدای ستا کار دی، خو نیکي نه در کوم. ډېره پوټې نیکي ده وی که ډېره وړم ده خو خفه کېږم مه بچې نه در کوم. هغه مور چې د انسان دنیا کې مور ځان وجني او بچې ګورې بچ کوي، آخرت کې په کار نه راځي. یوم یفر المرء من اخیه، څنګه دی، و ابیه و امه و صاحبته و بنیه. سړی به د مور نه تښتي، د رور نه به تښتي، د ښځې نه به خاوند تښتي، د دوست نه به دوست تښتي. جدا ورځ ده. دی به دلګیر خفه روان شي، پلار له به ورشي، بابا راغلی یم یوه نیکي مې کمه ده او دغه نیکي در نه غواړم ما له دا یوه نیکي راکړه. پلار به ورته وي بچې نیکي غواړې؟ وی او وی د نیکو سوداګانې دلته نشته، خفه کېږم نیکي نه در کوم. دی به ورته وي چې بابا دا مېلمنو لکه لږ ځای ورکړې نو ښه به حاجي صاحب دې له ځای ورکړې مخکې راځي. کندي دا خلک خیر دی ګزاره وکړې، چې کوم مېلمانه دي دي لږ مخکې لږ ځای ورکړي. ځای خو شته دی لږ غوندې. تاسو که لږ راروان دې شوې انشاءالله دا ملګري به ځای شي. لږ تنګ تنګ به خیر دی ودرېږو. بابا یوه نیکي راله راکړه، نیکي مې کمه ده، ما سره لږ احسان وکړه. بابا به ورته وي بچې د نیکو سودا نشته، مقه چې مور ورته څه ووایه ورته پلار هم ووایي. دی به ورته وي بابا دنیا کې ته زما پلار نه وې، ستا څونه ما سره مینه وه، زما در سره څونه مینه وه. وایي بچې د دنیا خبرې په دنیا کې پاتې دي، د نیکو سودا نه کوو. که تا له زه اوس در کړم او زما کمې شي زه به څه کوم؟ ور به نه کړي پلارم، رور له به ورشي رور به م وله ور نه کړي، ښځې له به ورشي ښځه به م ور نه کړي، اخره کې بچو له به ورشي، زامنو پسې به ګرځي. بچو یو نیکي راله راکړې، ای بابا خپل کار کوه، اوس تا نه در کو زمونږ کمې شي مونږ به څه کوو؟ وی جهنم ته م غورځوي. بابا خدای دې بچ کړه مونږ د سره څه وکړو؟ ای بچې زه هغه نه یم، هغه دنیا کې دا خیرت خو مې تاسو له خوار کړی دی که نه. دا پلارانو چې دا خیرت ځان له ډمبرو لرګې که دا د چا د برکته؟ خو د بچو د برکت. د باندې خو وخت تېر دی، عمر پې تېر دی، جامې ګړبېږي، خو چې څه ګټي او منډې تړلې دي او ارام او حلال دي، خو د بچو دپاره یې ګټي. بچو تاسو دپاره ما خپل سر سپین که او ګیره مې سپینه کړه او ارام مې کول او حلال مې کول، یوه نیکي نه راکړې. بابا مونږ درته ویلو چې مونږ له ارام وکړه، د خپل کار کوه، مونږ خو درته نه وایو چې ارام مونږ له کوه. روزي رسان خو خدای تا به نه کول، مونږ له به خدای روزي را کوله که نه. خوند به وکړي چې د ارام خور پلار چې د آخرت بچو له خوار کې او قبر کې او قیامت کې ورته بچو هم دقه جواب ورکړي. مونږ درته ویلي اوس هم بعضې بچي پلار ورته وایي ما په خپله د یو پلار او د زامنو منځ کې څه فیصله کوله. نه پلار وایي بچو څونه احسان مې له سره کړی دی، ماشومان مې لوی کړی دی او دا مې کړي دا مې کړي دي، زامنو یې نه به دې راوړو که نه. مونږ درته وایي چې مونږ راوړه څه مې خوند یې درکړله. مونږ درته وایي چې مونږ راوړه څه نه به دې راوړلو که نه، غورځولې به دي چې د دریاب کې که نه. تا سره خپل پلار خواري نه راکړی چې ته مونږ ته خپل احسانونه را یادی څه. غریب چپ چپ پاتې شو. مې په قلار کې نه 14مې صدۍ مسلمانان دي چې د میخو مزدور د تلو نه وایي. دا 14مې زمانې نو دې بچو لپاره مونږ خیرات برباد کړ. لګیا یو حرام او حلال او منډې دي او ترړې دي، اخرت د خپل خوار کړه او ژوند دې له بچو ښه کړ. حضرت علی رضي الله عنه فرمایي وی د هغې انسان نه بېوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل خیرت خراب کړي. دنیا مې د بچي ښه کړه او اخرت مې خپل برباد کړ.
پام کوئ ګورې په دې بچو ګورې بلکل ملاو نه تړئ د دې زمانې په اولاد باندې خپله خیرات ځان له برابر کړئ بچي دي حلال ولو ګټه که وروسته پکې سړیتوب وي نو خدای به رزق ورکړي او که سړیتوب پکې نه خپل کار به کوي حرامو دپاره د بچو دپاره منډې تړلې مه وهه بچي به مو له نیکي ورنه کړي ګردي به په یارانو دوستانو څوک به م ورنه کړي اول خو خوشحاله و چې یوه نیکي ده خو چې چا نه یې وغواړم را کوي به اوس خو هغه یو نیکي هم میلاو نه شو غریب به دقسې خفا مات سټ را روان چې مات سټ را روان دی یو سړی به ولاړ یو ببر سر والا سړی هغه ورته ویل لکه څه کې وایي زه مړه ستا را سره څه دي وایي نه ما ته ووایه که ساجد تي چې زه دې په کار شم مور مې په کار نه شوه پلار په کار نه شو رور په کار نه شو تربور په کار نه شو یار دوست په کار نه شو ښځه بچي په کار نه تو مې څه په کار شي هلکه ګورې که په ما دې ښېګړه کېږي نو زه به دې په کار شم ګورې هېڅوک به دې نه په کار شي او زه دې په کارېږم دی به زړه کې سوچ وکړي راشه درته ووایه ولې ما تا نه پې څه دي وایي یاره ته ما پېژنې وایي نه وایي ښه نو داسې کار دی چې زما یوه نیکي کمه ده او خدای را باندې د جهنم اعلان وکړه حکم یې وکړه بیا را باندې خدای رحم وکړه چې یو نیکي دې کمه ده د چا نه یې وغواړه دله به یې درکړي لاړم وګرځېدم خو چا م راله رانه کړه وایي دقه حاجت نه دي وایي زما درکړه سړی به ورته وایي وی توی څنګه راکې ته ما پېژنې وی نه د قوم مې وی نه مخکې دې چې دلیل یم وی نه ته راله یو نیکي څنګه راکې وی داسې کار دی چې زما په عملنامه کې صرف د ایمان نه پس یوه نیکي لیکلې ده یوه نیکي ده زما پیسې هم کار نه کېږي د مسلمان رور مې د کلمې رور مې زه ستا کار خو به پې وشي ته خو به پرې د دوزخ نه بچ شې زما کار پې نه کېږي زما ځای هم دغه جهنم دی نو ستا کار خو به پې وشي دوزخ نه به بچ شې که نه یاره به یې والي ښه رښتیا وی بلکل در مې کړه څه دې نوم دی پلانکې د پلانکې زوی الله ته ور مخامخ شو اوس خدای د هر څه نه خبر دی خو د دې نیکۍ او د دې خپل رحم دا معاملې بیان کړي ورونو زموږ جومات باندې ډېر لوی بل راغلی دی انشاءالله ټول ملګري کوشش وکړي الله ته څه معلوم دی خدای به تپوس کوي بنده څنګه چلو شو وی الله کارو شو څه چا درکړه نیکي وی فلانکي د فلانکي زوی نیکي راکړه الله به فرشتو ته حکم وکړي را حاضرې کړي چې را حاضرې کړي خدای پاک بنده تا دله نیکي ورکړه او خدای ما ولا ورکړه ولې دې ولا ورکړه وی الله دا زما د مسلمان د کلمې رود ما پې رحم وکړو د دې یوه نیکي کمه وه راشه یوه نیکي ولا ورکړه او زما خو په عملنامه کې د ایمان نه پس چېته یو ټکې مې د نیکۍ به کړي نو نور خو ټول ګناهګار یم چېته مونځ او روژه او زکات او حج هېڅ هم نه دي کړی د دنیا ګناهګار ځکه د ایمان نه پس یوه راکوټې نیکي مې ده په عملنامه کې زما پیسې هم کار نه کېږي جهنم ته ځم پرېږده په دا مسلمان خو به رحم وکړم که اوس زموږ د دنیا سوچ جدا دی یو سړی په خپله خرابي غریبي کمزوري او بل چېته مالدار وي مالکه وي دا راته څنګه مالدار ګرځي را ګرځي بل یې دلته بدي شي په نعمت باندې اخرت کې دا معامله نشته وی ښه دله دې نیکي ورکړه رحم دې پې وکوي او خدایه تا ته پته را ته خبردارې وی دا بنده ستا خو یوه نیکي کمه خو پوره شوه ته خو د جنت ته ستا کار خو شو او دې بل د دنیا ګناهګار ته به الله ذوالجلال وفرمایي وی خطا په دې بل مسلمان باندې رحم وکړه وی او نو ستا نه زیات رحم کوونکي خو زه یم ته څنګه رحم کوې ستا نه لوی رحم کوونکي خو زه یم زه ته مې هسې مفتو کې وبخلی او نیک په نیغه جنت ته ځه نو نبي علیه السلام وفرمایل چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما د ځمکې په مخلوق رحم وکړئ د اسمان والا ذات رحم کوونکي په تاسو باندې به رحم وکړي امام غزالی رحمت الله علیه خو ډېر لوی عالم تېر شوی دی لوی بزرګ ولی الله زمانې دومره نیکۍ کړي دي چې د هغه ځان له یو مستقل تاریخ دی هغه درته نه ویم اوس هم چې څوک یو لوی عالم ته نسبت کوي نو غزالي الدهر دی لوی عالم او بزرګ او چا په خوب کې ولیده په یو خشته باغ کې ګرځي را ګرځي خوشحاله دی وی امام غزالی خدای سره څه وکړل وی الله وبخلم لویه مرتبه یې راکړه وی یو نو تا خدای له ډېرې نیکۍ کړي دي ټول عمر د عبادتونه کړي دي او د دین او د علم خدمت ته کړی دی خدای به وینم وی نه هغه نور ورسه وروستو چې په یو راکوټې نیکۍ خدای وبخلم دا لویه مرتبه د خدای پاک په یو ډېره پوټې وړه نیکۍ راکړې ده وی هغه وړه نیکي سره وی یو ځل مې د پیغمبر اسلام یو حدیث لیکه وره دې ته اندازه اوسه لګوي یو حدیث مې لیکه نو چې حدیث مې لیکه نو قلم مې په مشوانه کې دننه که نو دا قلم پورې سیئون خطا دا پینونه خو هغه زمانه کې وونه قلم پورې سیئون خطا نو یو مچ راغی او د قلم په څوکه کېناست هغه سی یې اسکله سی یې اسکله نو ما هغه قلم نه راکه او ما یې یاره دا مچ تګې معلومېږي پرېږده چې دا سی اوس کې چې دی لږه موړ شي سیراب شي
نو چې هغه مچ هغه سی اوس کله نو بیا په قلم خط ولیکه وی چې الله ته مخامخ شم وی غزالي فلانکي وخت کې په مچ رحم کړی دی په هغې کې مې وبخلی جنت ته مې ولېږلی نن مسلمان په مسلمان رحم نه کوي مچ باندې دې رحم کړی دی په هغې مې وبخلی لویه مرتبه مې درله درکړه او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي و یو ښځه خدای پاک په پیشو کې جهنم ته ولېږله پیشو یې تړلې وه نه یې وله خوراک ورکوه نه یې پرېښوده چې دا نه په خپله څه خوراک پیدا کړي دا لوږې نه مړه شوه نو رب العالمین جهنم ته ښځه ولېږله پیغمبر علیه السلام په خپله یو ځل مونځ کو او په هغه مانځه کې چې سلام یې وګرځو لږ ور مخکې شو بیا راروسته شو چا یې تپوس وکړو صاحب په دې مانځه کې مخکې شوې او بیا راروسته شو دا ولې وی مخکې ځکه شوم چې راته خدای جنت وښو نو د جنت هغه انګور او غونچکونه مې ولیدل ویله کې مې رالل چې راشي یو غونچک ترې وشوکوه وی یاره ارمان که بې راشوکولې وه تاسو ته مې ښولې وې چې د جنت دا مېوه خو م لیدې وه خو بیا هغه تړه کې دا راپرېوته چې مې راشوکوه نو پرې مې ښود او وروسته ولې شوې وی خدای راته دوزخ د جومات په دې دیوال کې وښو وی دوه کسه مې پکې ولیدل یو مې پکې یو صاحب المحجن ولیدل صاحب محجن کونټی ته وایي امسا ته وایي کږه امسا یو کونټی والا مې ولیده هغه به د اجیانو نه غلا کوله د غلا مختلفې طریقې وي نو هغه به دا کونټی لاس کې نیولی و د هغې هغه امریک به پردي څادر ته ورړم کړ نو څادر به پکې سړي نه راخ کړ نو که هغه سړی به پې نه شو خو څادر به یې یوړه او که هغه به پې شو چې لکه زما نه یې څادر یوړه ښه زه خو نیم خبر دا به زما د امسا کې نښتي نو هغه کونټی والا غل مې ولید چې کلمې یې ځان پسې راښکلې په دې اور کې روانو او بل مې پکې هغه ښځه ولیدله چې کومه ښځه پیشو تړلې وه او ډوډۍ یې نه ورکوله او نه یې پرېښوده چې په خپله خوراک وکړي نو هغه پیشو د وجې نه په جهنم کې پرته و مې لیده او بل حدیث کې راځي چې هغه پیشو ورسره وه په جهنم کې او دا نوکار یې پرې لګولې دا مخ یې ترې راښ کړ او یو بل حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي وی یو سړی خدای پاک د سپي په وجه وبخو جنت ته ولېږي د خدای رسوله د سپي په وجه یې څنګه وبخو وی یو سړی په لاره روان دی یو روایت کې د ښځې ذکر دی او یو سپی دی او د کوي په غاړه باندې ولاړ دی او دا سپی ډېر زیات تږی دی جبه یې راوښکې ده او د کوي هغه خټې پې څټي دا سړی چې څنګه ورغی چې ویې کتل اوهو که دې سپي له زه دا اوبه ور نه کړم خدای وطن دې د لاسه مري نه به څه چېر کېږي نو د فورا خپله موزه وویستله موزې پورې خپل څادر وتړ او موزه یې ورښکته کړه کوي ته په هغې کې اوبه راویستې او سپي ته یې هغه اوبه کېښودې رب العالمین د هغه سپي په سیرابکولو باندې هغه اوبه خو جنت ته ولېږي نو صحابه د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي وایي د خدای رسوله په دې بهایمو کې او په دې سپو پیشوګانو کې هم زمونږ ثواب شته وایي هر د سا خاون فی کل ذات کبد رطبة لکم اجر هر د سا خاون چې تاسو سره احسان وکړئ نو په هغې کې تاسو له خدای پاک اجر او ثواب درکوي رحم په مسلمان باندې بیا رحم په بنده باندې رحم په مخلوق خدا په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي او تا په دنیا کې په یو انسان باندې رحم وکړو صبر دې ورته وکړو هغه سره ظلم کوي تا صبر ورته وکړو رحم دې ورسره وکړو یاره ته په دې زړه کې کلک یقین وکړه په خدای پوره یقین وساته چې انشاءالله یو داسې ورځ چې هغه ورځ کې به بیا ستاسو په کار نه راځي او الله ته به محتاج او الله به تا باندې خامخا رحم کوي دا خدای پاک په دې دینه خامخا به در کوي مسلمان خو لا ډېره لویه خبره چې په مسلمان به په مسلمان رحم کوي لازمه خبره ده مسلمان له په کار چې په مسلمان رحم وکړي لیکن مسلمان به په کافر هم ګورې رحم کوي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د جهاد په میدان کې ګوره جهاد چې شروع دی د جهاد میدان کې وی که د جهاد په میدان کې د سپینګیرې په مخه درغې نو ګورې غږ به نه کوي اګر که ستا کافر ولې نه دی سپینګیرې به نه وجنې جهاد میدان که د جهاد میدان کې ماشوم په مخه درغې نه به وجنې که د جهاد په میدان کې ښځه په مخه دره ده بلکل به نه وجنې ښځه ده یا ماشوم دی یا سپینګیرې دی د دې متعلق نبي علیه السلام اعلان کړی چې دې ته به ګورې غږ نه کوئ یاره که دې سپینګیري سره یا ښځې سره یا ماشوم سره توره دا ټوپک دې په تا ډس کوي بیا چې د څه خوښۍ کوه ورسره لیکن تر څو چې په تا غزار نه کوي او میدان جنګ کې کافر دی یهودي دی عیسائی دی مشرک دی په مخه د هغې غږ به ورته بلکل نه کوي دا د اسلام اعلان دی اصلي خلکو د اسلام بدنام کړی دی اسلام وایي دهشتګرد دی او دهشتګرد پیدا کوي او دهشتګرد پیدا کوي داسې د خلکو الزامونه دي اسلام چې موږ ته کم اصول خولی دي او موږ ته کم سیس خولی دی قسم دی ګورې که دا په بل دین کې وي اسلام کې چې کم اصول شته اسلام په مسلمان نه وي په کافر به هم رحم کوي د پیغمبر علیه السلام صفت څه دی رحمت للعالمین رحمت للمسلمین نه دی
رحمت للمؤمنین نه دی، رحمت للعالمین دی. پیغمبر علیہ السلام د مسلمان د پاره، د کافر د پاره، د حیواناتو، نباتاتو، جماداتو ټول د پاره رحمت دی. هغه څنګه که نبی علیہ السلام نه وی راغلی دومره کافرانو ته خدای اسلام ولې ورنصیب کو؟ که پیغمبر علیہ السلام را نشي او مسلماني خوره نشي، فوراً به قیامت راځي دا ټول جمادات او نباتات به ټول تباه او برباد شي. د نبی علیہ السلام وجود یوازې د مسلمان دپاره رحمت نه دی، د مسلمان او د کافر د ټولو دپاره د پیغمبر وجود رحمت دی. او بلکې حضور پاک فرمایي یو حدیث دی په مشکات شریف کې، بلکې دا د بخاري حدیث دی غالبا، مشکات شریف کې شته دی. یو صحابي د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي، وی تپوس ته نه کو، وی که ما سره یو کافر په جنګ کې را مخامخ شو، کافر دی او زه مسلمان یم، هغه په ما غزار وکړي، د ما لاس پرې کړي په توره، لاس رانه پرېوته. اوس چې ما کله تورې ته ګوتې کړې او زه یې وام، یو لاس رانه هغه پرې کړه، نو هغه فوراً کلمه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اوس به ورسره څه کوم؟ اوس یې کلمه ویلې ده او زما نه لاس پرې کړی دی، څه به کوم؟ پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایل ته به اوس نه وجنې، بس ختم. کلمې وایي ته یې وجنې، وایي د ما نه چې لاس پرې کړی دی، کلمه خو کېدای شي د یارې نه یې ویلي، د ما نه لاس پرې کړی دی. وایي نه ګورې پام کوه، کلمه ړکه کلمه ړکه، نو څنګه چې هغه له خدای د اسلام نه مخکې عذاب ورکو، تا له به هم خدای عذاب درکړي، او څنګه چې ته د ده مړ کولو نه مخکې د خدای په نزد د لویې مرتبې خاوند دی، دقه رنګې چې ایمان یې راوړو دی هم د خدای په نزد د لویې مرتبې خاوند شو. بس که ستا نه لاس هم پرې کړه، خو چې اسلام یې راوړو کلمې وې، خبره خلاصه شوه. یو جنګ کې حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه یو کافر ته نیزه ور مخامخ کړه، چې ور مخامخ یې کا کافر وی لا اله الا الله، د وی دا جوړ ده یارې دا کلمه وایي په نیزه د افغانستان. ما وی حالات دنه په افغانستان کې څنګه دي؟ نو په جلا شو غریب، اوس هم په دوره کې شته دی، په جلا شو غریب. ما ته چې د کله دې نه لاړم نو هلته کې ناګهاني یو بمبار وشو، او په هغه بمبارۍ کې په یو کلي بمباري وشوه. وی چې ورغلم د هغه ټول کلي د کورونو هغه چتونه را پرېوتي وو، ټول څه خطرناک بمونه دي، ټول بمونه چتونه لاندې را پرېوتي وو، څوک د چت لاندې ګیر او څوک د دروازې لاندې ګیر او څوک د دیوال لاندې ګیر. یو چغې وې په هغه کلي کې، غوړ یو کلي غو پرې شو، او ما ته قسم وخوړه چې په خپلو سترګو دا مې ولیدل چې د انسان خپې هلته ټوپونه وال، لاس هلته ټوپ واو، سر هلته ټوپونه وال، او ما په خپله د انسانانو خپې او لاسونه راغښتي دي په خپل لاسو باندې، او یو ځای کړي مې دي، او یو انسانو هغه لاس په خپې ګډوډ پراته، مې چې دا به هم د دوی نو، خپه مې راواغېسته ورسره مې یو ځای کړه، لاس مې راواغېست ورسره مې یو ځای کړه، او داسې یو ډېرې غوښه پرته وه لکه د قصاب په تخت چې پرته وي، مې راواغېسته ورسره مې کېښود. په مسلمان کې کافر کې ظلم دی او که مسلمان کې ظلم دی؟ اخر ولې ظلم کېږي؟ دا د دنیا دا کافر دی، مسلمان سره ولې ظلم کوي؟ ولې نه پرېږدي؟ طالب باندې حمله کوي، دا ما ته وښایه کم طالب یې نه پورې مړ کړه، چېرته په سلو کې به یو 200 یا په زرو کې یا په دې ټول افغانستان کې چې کم طالبان چې کم مجاهدین دي، یو 100-200 به هم نه وجلي، ټول شهري خلک وجني. بمبارۍ په شهري خلکو، په ماشومانو باندې، په زنانو باندې بمبارۍ شروع دي. هغه انساني حقوق والا څه شو څه؟ چې چغې به یې والې چې موږ د انساني حقوق عالم برداران یو، هغه اقوام متحده والا او هغه امریکې والا او انساني حقوق دي، دا انسانان نه دي، دا څوک دي؟ تا سره هغه څو انسانانو غم شته، د انسانانو غم د سره نشته. نه پاکستان غږ کوي، نه سعودي غږ کوي، نه بل ملک غږ کوي، نه بل غږ کوي. هغه رحم د مسلمان په مسلمان څه شو؟ دا چغې دا وایي ښه کوي، وایي چې کوي په جنګ کې. جرنیل صاحب وایي، جرنیل صاحب وایي دا ښه کوي په جنګ کې، خو دا وایي دغه کار روی دا څه ورته ویلې کېږي، فوجي کار روی دی کوي، دا مړي مړي کېږي. خیر دی وایي هلکه مړي په شهري علاقو ته ولې بمبارۍ کوي، ولې ظلم کوي؟ اوس زما په خیال چې یو ډیم باندې بمباري کړې ده، یو ډیم باندې، او لا پوره مات شوی نه دی، خو قریب دی چې مات شي. که دغه ډیم مات شو نو خدای خبر چې 12,000 دي که 14,000 لوی کلي دي، هغه د هغې د اوبو لاندې راځي. دا ولې ظلم کوي؟ دا زیاتې ولې کوي؟ نه خو دې ته وایي چې سړي سره مخ په مخ مقابله وکړي، غیرت خو دې ته وایي چې سړی کوز شي، ورکوز شه. مخکې ورځو کې یو ورولېږه، هغه خو له هغې ځای ته ورسو، بېغمه یې که ورته. اوس پرون بېګا بیا بي بي سي وایي چې یو بل یې ورلېږلی دی، یو علاقه کې بل یو کوز کړی دی، ما یې نوم هېر شو، او بي بي سي بېګا ویلي دي، او هغه د افغانستان د ځمکې نه صرف بي بي سي سره بېګا خبرې هم کړې دي چې دغه سړی مې د ظاهر شاه او ځان نه مې بلا ملګري پیدا کړي دي، او غرونو ته ختلي او ټوپکې را سرې دي، او د امریکې هلیکاپټرې به هم راځي، او دا به کېږي دا به کېږي. هغه یې هم وختي ونیوه، ګیر یې کړه.
اوس پته لګي چې تام زول قندار ته ورسوي چې پته ته ولګي چې ته څه کوې. هم پوره نران خلک د افغانستان والا په رب العالمین او په خدای پاک باندې اعتماد دی. خیرونو یو بادشاه تېر شو، هغه دا چل کړی چې هغه خپل یو ټوپی راغشتې وه، ټوپی، او هغه ټوپی یې داسې په یو چوکه کې ایښودې وه او د خپل شاهي محل مخې ته یې هغه ټوپی وځانده کړی و او دا اعلان یې کړی وی چې کم سړی د دې ټوپی خوا کې تېرېږي نو دې ته به سجده لګوي زما دې ټوپی ته، او چې څوک زما دې ټوپی ته ټیټ نه شو سجده ونه لګوله جلا دې کېنولو دقه دې کې سر وهه چې پرې نه دی. کله کله به راغی محل په دیوال به ودرېد او د خپل ټوپی تماشه به یې کوله چې خلک زما ټوپی ته سجده لګوي که نه لګوي. چې کوم سړی به ته بې ایمانه خلک خو ډېر بېغیرته ایمان چې نه بېغیرته ده، چې ایمان پکې دا غیرتي دی، خو چې کله کې ایمان پکې وي په لاره باندې چې یو څوک تېرېږي سر ښکته کوي، بل تېرېږي سر ښکته کوي سجده کوي. یو مسلمان روان دی په دې لاره چېرته اتفاقي روان دی، ورسره ماشوم بچی هم دی چې څنګه په لاره. خو دې وخت کې بادشاه هم راغلی دی او دا خپل ټوپی تماشه کوي چې دې به څه کوي، دې به سجده کوي که به نه کوي. څوک کوي که نه کوي، زما پولیس والا زما خبره مني که نه. دې په نیغ تېر شو چې ورغی هغه جلاد پلک راونیو، وی چېرته روان یې؟ وی داسې مې کار، وی دا ټوپی نه یې؟ وی کومه ټوپی؟ وی دا، وی علم یې که نه؟ وی دا خو د بادشاه ټوپی ده، تا ته د دې پته نه لګي؟ وی دې کې څه چل دی؟ وی دې ته به سجده لګې، په دې لاره چې تېرېږي دې ته به سجده لګې، دا زوی به دې هم لګوي او ماشوم به چېرې ورسره او ته به هم لګې، او که نه لګې دا توره یې نه دونه خلکو نه مې سرونه غورځولي، ځان هم سر غورځوم. خو بادشاه دغې وخت کې اوس ولاړ د ارسي نه دې ورته لرې شه مړه زه بادشاه ټوپی ته زه ستا بادشاه ته سجدې نه لګوم، ته هغه ټوپی ته به ما سجدې لګي. ما ایمان په یو رب العالمین راوړی دی، په یو خدای او د الله نه ما سوا بل چاته چې را سر مې پرې چې سجده ورته ونه لګوم، یو الله ته به سجده لګوم. وی دې خوا شه. دې کې بادشاه اواز وکړ، وی صبر وکړه لکه مې وهتې مال راولېږه. جلاد باندې را سترګې راوویستې، ته ورسره باسونه کې ولې دې نه وه؟ وی راویلېږه ماله. چې دا سړی بادشاه ته ور مخامخ شو، ته زما ټوپی ته سجده ولې ونه لګوي؟ ته څوک یې؟ هغه مسلمان ورته وایي، وی دا یې ټوپی مالک. نو وی ته چا چې پیدا کړی کم خدای زه هغه ته سجده لګوم او د هغه نه ما سوا زه بل چا ته سجدې نه لګوم. وی ښه. وی او وی راشه جلاده سر ته ووه. وی ډېره ښه ده وایي سر دې کټ شي خو سر به ټوپی ته ښکته نه شي د بادشاه. ایمان دې ته وایي لکه امیرالمؤمنین اوس اعلان کړی دی که نه چې سر دې زما کټ شي، مجاهدین دې زما شهیدان شي، خو امریکې خپو کې سر نه ایږدم، که مشرف اږدي کېدي دي خو زه نه ایږدم، که بل بادشاه اږدي کېدي دي خو زه نه ایږدم. جناب چې بادشاه جلاد ونیوه سر یې ته وی لږ صبر ورته وکړه ما دې ته راولېږه. ورېږه سم چل وي ورسره کوم. ورته وی داسې کار ته په څه کار کې تا څه مهارت دی په کم کار کې؟ وی جي په غشو ویشتو کې مې مهارت دی. اوس دې مطلب نو چې غشي دې ویشتې شمه، مطلب یې دا و چې زه یو مجاهد سړی یارېږم